السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما چې د دې نننی ولاګ شروع کړو، زه اوس جومات ته په جومات کې چې کوم دی نو کار شروع دی. تاسو په دې تیر شوي ولاګ کې بلدلې هغې له سامان راوړی او زه د جومات ته کار ننداره کوم او بیا د هغې نه بعد ګورو چې څه حال احوال دي. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. خیر ده الحمدلله. ماشاءالله دا کار شروع دی خیره. او دا دیوالونه یې والي دا لږ به پسې نور وي تاسو لیدلی شئ. او چې دا پوره شي که نه، دا پوره شي نو بیا پې دا لینټر د کوم ځای پورې دی؟ لینټر د کوم ځای پورې دی اوږدوالی د دې ځای پورې؟ کېدای شي ما ته ښکاري دې ستنې پورې به وي که نه. دا ستنه سره دا 3 ستنې 4 ستنې چې دی نو دې نیمه پورې به لینټر وي. او د هغې نه بعد چې کوم دی نو لینټر به یې نو دا دې طرف ته مدرسه شي او دا طرف یې د کړکۍ دی. ماشاءالله دا طرف هم ډېر ښکلی ویو ښکاري. هغه د کلي جومات چې کوم دی هغه ته ښکاري او دا دې طرفونو ته دا پټي ښکاري. نو دا ځای به کړکۍ ولګئ نو دا دننه ځای به هم رڼی خیال دی. او دا جومات ټانکی دی، دغه سپیکرې دی، دا سیسټم دی. دا کارمار شروع دی او لږ دلته کې کینو بیا به ځو. دا چې کوم دی نو دا کلی ښکاري او دا دیوالونه چې دي که نه نو دا 11 فوټ دی او د دې د لاندې چې دی نو د دې د لاندې جومات دی او د جومات د لاندې چې دی نو یوه کمره ده او بیا اودسخانې هغه ځای دی او واشرومونه دي دوه. نو څه داسې سیسټم دی او دا 11 فوټ لکوټې دنګ دی. خو دا ځکه کار دی دنګ که نه چې ګرمي نو بیا خلکو له پکې ګرمي کېږي چې دا چت لکوټې دنګ وي بیا پکې لاندې عجیب صونته کې راشي نو بیا به ښه یخه به وي دا مدرسه که نه. اوس ځمه کور ته او نور څه کارونه مارونه یا به کوو. زموږ سره اوسئ. جومات نه رالو او موسم چې دی نو دا تاسو لیدلی شئ وریځ د پول او چې باران وشي نو ښه ده. ډېرې ورځې شوي دي باران نه دی شوی، تقریبا د روزې نه مهینه او واورې چې شوي او هغې نه بس باران نه دی شوی سم. چې باران وشي نو پټي به هم پاسته شي او بیا شلتالان ته پکې چېرته لږ ځای وکړو نو ښه به وي که نه. پچې مچې چې مې راوړي وي تاسو په ویډیو کې بلدلې هغه به ورته ور واچوو نو لینډ مین به برابر شي که نه. دا تاسو لیدلی شئ وریځ ده. وړوکي لا پکې راغی، وړوکي لا خدای ته وګوره بس که نور قلا شه. وعلیکم السلام. وړوکي لا څنګه سټارټ دی؟ څنګه یې ښې؟ بس یاره امن دی الحمدلله. بانګې ووي او موسم ډېر زیات سوهانه دی. پسرلی هم دی خو الله ته سوال کوو چې الله باران د خیر وکړي. آمین. او خدای د خیر باران وکړي. دا فصلونه ډېر زیات ښایسته دي الحمدلله. هم که میوې دي او هم که غنم دي او که هر څه دي. خو بهرحال الله دې رحم وکړي، باران دې خدای وکړي. آمین. خپل خیال ساتئ. مهرباني ډېره مننه. وړوکي لالا لاړ ترناو ته ویې پټي ننداره کوم او بس دغه حل دی نو. دغه په دې نمونه حل کې مونږ ولاګینګ کوو دا حل دی نو. بانګې ویلی وو نو اوس ټیم د مانځه شو، ځو مانځه له مونځ به کوو. د هغې نه بعد به بیا ګورو انشاءالله څه قصه پیسه ده او دا حال احوال دي مخې ته. دا جومات دی مونځ وکړو او اوس روان شوم کلي ته. بله ورځ تاسو ته خیال ما یو جوړه اخیستې وه نو هغه جوړول له وړم او ځمه کلي ته او تاسو ته به د کلي ماحول ښایو. او دا میږي راوتلي دي تاسو لیدلی شئ. دې نه په طرف باندې ځو چې ونه چخېږي بدې په لاره کې دي که نه. او خلک وایي چې لکه دا میږي کله راوځي نو په ورځ باندې د هغې به سبا له بیا باران کېږي که نه. څه قصه پیسه وریځ خو نن ډوبه ده، ماحول یې ګرم کړلی. دا په چې شینې که نه هوا پکې چلیږي یخي او چې دا وریځ که نه نو په دې کې هوا نه چلیږي. بیا ښکلی خان راغی وخلا جومات طرف ته بل طرف ته پروژه کې نه یا خیر دی الحمدلله الحمدلله. مونږ نکړلې ها کار مې امید او بګو کوم. ښه خیر دی الحمدلله. شپه سم ده وای او د خیر. السلام علیکم. ښکلی خانو لاړ او چې کوم دی نو وایي دا چې وریځې نو بیا پکې سیلۍ نه چلیږي نو ماحول ګرم وي. نو اوس نن په نسبت د نورو ورځو ګرم دی
او اوس ځم کیل ته دا کیسه پیسه به کوو او مخې ته ماحول چک کوي چې دا نمونه حالات دي ښکلی شین شین ماحول دی هغه پکې کلی ښکاري هغه پکې د کلي مناره ده او دا واړه راټول شوي دي سین کول کوي او بس ځو به نو ها وریځ نن نه خو د میږو د راوتو نه ښکاري چې لکه نن به باران نه کېږي ښه او ځو ډایرکټ کلي کې میلایږو بس دی نور دی نو کلي ته راورسېدم دا ماحول دی کلي کې خوش خوش دا پکې نسیم راغی په خیر نسیمه خی مونځ دې وکړو ښه خیر دی الحمدلله ته ښی کلي ته ځم او څنګه چل دی روژه دې نیول ده ښه ده که بده صحیح حساب دی شربت ته پکې زړه نه کېږي ښه دې بدي شي ښه څه ته یې پکې زړه نه دی شی ښه د ټولو ویډیوګانې کتلې د هغې مطابق یې جوابونه راکړو وایي ډایرکټ ښایي که ستا سره ټیم کم وي که نه نو دغه کیسه پسې ده دا پکې سید رحمان دی السلام علیکم راځو په دې سیدې خوا خو اوس چې کوم دی نو دا جوړه ورکوو جوړول ده بیا به ګورو ناپ خو مې ورکړو خو دا ځای چې دی نو دا ډېر زیات خراب دی واړه ورته هم لېږي نو تاسو لیدلی شئ د کلي منځ دی او دا سوری هم دی واړه ورته ولېږي او واړه خو څه کوي هغه به ترې بیا راوچت شي خو که چېرته د شپې څوک بیمار شي او راځي که نه نو دلته کې بل څه ځای نه راګرځي خو دغه ځای به راګرځي او دغه ځای ته په دې طرف باندې اوړي دا که څوک بیماري که نه او ګاړی لکه ګاړی راګرځوي نو دې ته به ورتاویږي ښه نو زمونږ درخواست دی چې دا چا مات کلی دی واپس دا صحیح کړي او یا دې ول چانده مانده وکړي چې دې له هغه د اوسپنې هغه شی راوړي چې کېدې پې چې اوچتېږي او لږې دي او دا څو پیرې خلکو رخ کړو خو دا یو پیر خو نه دی که نه چې خلک یې رخ کړي او چې کوم سړی خرابوي نو هغه له پکار دی چې بیا یې رخ وکړي که نه او بس ځو به اوس کور ته نور حال احوال به هلته کې چې کوم دی نو مخې ته کوو چې څه حال احوال دی کیل نه رالمه او دغه دی بس دا حسیم ولاړ دی او دا بل خیر حسیمه څنګه چل دی هی خیر زلمیه هی خیر دی حسیمه څنګه چل دی یاره خیر دی شکر روژه ده او یاره ښه څنګه اسانه ده ګرانه ده څه حساب دی روژه خو نن ماشاءالله موسم برابر دی اسانه دی اسانه ده او څه طریقه کې لږ کېږي اوبو ته خوراک ته څه حساب کتاب دی نه مړه اوبو ته خو زړه نه کېږي موسم صحیح دی خو خوراک ته خو زړه کېږي خوراک ته کېږي خو څه سپیشل ډش دی چې دی پکې لکه خوښې ډش سپیشل ډش هنډي ښه او نور خیر دی زه چې ښه نو څنګه چلی پیره ستا څه حال دی یاره روژه اسانه ده که ګرانه ده څه حساب دی اسانه دی یاره موسم هم لږ برابر شوی دی ښه ښه موسم ښه دی اوس ښه دی موږ هم ښه یو سره ښه ښه تږی که وږی څه حساب دی یاره بس څه لږ تږی شوی یم خو نور ښه یم ښه یې ښه خوراک کې دې څه ته داسې سپیشل زړه کېږي یاره نن ساعت خو برابر یم او بیا وروستو خوراک سره ګورو نه ښه ښه او نور څه پکې وی نور به څه ووایو یاره ښه ښه او ته څه کوې لکه تا روژه ده که نه څنګه چل دی په خیر ته ښه نه شنډه رالې ښه روژه دې نیوله نه دي ده نیولې ګڼ کپې نیولې ده که نه ده نیوله ښه او څه شعر راته وایه څه وایې راته پکې څه کیسه خو راته پکې وکړه که نه څه وایې دی هېڅوم نه وایي دی هسې خبرې ډېرې کوي خو چې اوس ورته موږ دا کیمره ونیو نو دی لکوټې دغه شو او اوس به ځو کور ته لږ به دوی سره ګپ شپ ولګو فواد ناست دی جواد ناست دی بیا به ځو کور ته زموږ سره اوسئ دوکان نه رالو اوس کور ته رالو لږ بل حاسات پکې سملاستمه هسې ناسومه پکې او اوس چې دی دې پټي ته رالو نو دې اوږې نه به دا پاڼې شوکو او هغه ځای کې پودینه ده چې کوم دی تاسو لیدلی شئ دغه چې ښکاري دغه ځای پودینه ده دا به شوکو او بیا به ځو کور ته او اوس به چې کوم دی نو ځو کور ته دا مازدیګر بانګ به اوس وایي بیا به لمونځ کوو د هغې نه پس به بیا ګورو دا ماحول ګلونه شوی دی او دا اوږه او دا د دې دا بین سره دونه مزه کوي که نه چې لکه په خپل لاس یې وشو کې د بازار هغه به مې خو د دې خپل لاس باندې چې دې کړی بیا چې دا وشو کې که نه د
د دې بل شان مزه وي، د دې پکې خپله یو مزه وي. نو ډېر زیات ښکلی بین دی، دې پکې بل شان مزه وي. او چې کوم دی نو دغه حال احوال دي. دا د کلي ولاګونه وي، دا ساده ژوند یې ښکلی سکون والا، لکه مطلب هڼ ځواک نشته، د ګاډو ټر پر پکې نه وي، لکه چې شیغ او رنډونه او کیسې پیسې پکې نه وي. او داسې دغه ښکلی ساده سمپل ژوند یې چې داسې تېرولی شي نو کلی ډېر ښه وي. او چې نه شي نو لکه بیا چې دی نو یو لنډ وران دی. په زو د مازدیګر مانځله او دا پکې سویل لا روان دی. سویل څنګه چل دی؟ خیر دی الحمدلله. ته ښه خیر دی الحمدلله. روژه څنګه ده؟ روژه ښه ده برابره. ورک نه یې نن؟ زه خو ومه یاره کور وم. کور وې؟ پروت وې؟ پروت خو نه ومه، په پټي کې وږه وه، هغه مې ګوړ کړله، په هغې مې ځان مشغول کړو، ټایم پاس یې وکړو. پروت خو ته راوځې بیا لږ ساعت له دا ګیله ده چې لکه ته پروت یې او تاسو ته پته نه، ما خو په تاسو سر وچلو، بلکونه مې راباندې وچلول، او اوس خدای پکې څه دروغ هم نه کېږي. خیال دی. او ماشاءالله باجري هم راغله. دا جومات ته پر ده که نه؟ شګه او باجري راغلې ده، هغه ځای کې صرف پروت دی. مې ورته ښوولی دی، نو اوس ځو لمونځ به کوو، د هغې نه پس به بیا مشغولېږو.